په مردان کې د 20 روپو په وجه باندې د یو ماشوم نه چې دی نو جبه کټله ملګرو ویډیو را سره مکمل ګوره ډېره عجیبه واقع راغله ملګرو په مردان کې چې دی نو یو ماشوم چې و نه مدرسې نه راته کور ته ملګرو چې هغه کله کور ته راته نو په مردان کې چې دی نو دغلته وسایواله کې یو سړی چې دی نو راغلی دی هغه ته و چې مال 20 روپۍ راکړه هغه ماشوم ته وایي د مدرسې نو هغه د غریب کورنۍ سره و دغه سره 1 روپۍ نه و ملګرو نو هغه ته ویل د 16 ساله ماشوم دی ملګرو هغه ته وایي چې مال 20 روپۍ راکړه نو هغه ته وایي زما څه نشته ډېر زیاته وجړل وته که نه د هغه نه پس چې دی نو هغه ته وایي مال 20 روپۍ راکړه تومانچه وله په سر کېښوده وایي 20 روپۍ راکړه که نه ولې مې دي هغه وایي زما څه په جیبونو کې وګوره زما سره 1 روپۍ نشته چې کله هغه سړی ولګي که نه د دې مدرسې د ماشوم نه چې کله د جیبونه هر څه وګورو نو دې سره 1 روپۍ نه چې کله دې سره 1 روپۍ نه وي ملګرو دغه سړی ولګي او د دې مدرسې د ماشوم نه دی جبه کټ کړي که نه او دا جبه وسي د ځان سره ویسي او دا ماشوم دا چغرې وایي په دغه ټیم کې چې دی وایي دا خلک احتجاج هم وکړي په دغه ټیم کې وایي دا د غریب سړي زوی دی که نه وایي د دې وجې نه چې دی نو څوک چې دی نو څوک ولا احتجاج هم نه کوي او د هغه نه پس چې دی نو پایار ولا هم نه دی کټ شوی دی افسوس خبره دا ده که نه چې د یو غریب ماشوم سره داسې کېږي دغه یې پایار وایي د وسه پورې هم نه دی کټ شوی او دا واقعه چې راغلی له مدرسې چې د ماشوم راته دا د مردان کې د ډي پي او د کور مخې ته دا واقعه راغلی د افسوس خبره ده چې د غریب انسان بچي له چې دی نو هغه له څوک اواز هم نه چوتی او دا ماشوم چې دی نو اوس په هسپتال کې دی او هغه له علاج روان دی که نه چې نوي معلومات پس شریک کړم خو زه تاسو په دې باره کې څه وایي زه خو ډېر زیات خفه کړم چې د 100 روپو په وجه باندې د یو ماشوم جبه کټ کېږي که نه د یو ماشوم نه جبه کټ کوي او هغه بیا د ځان سره وړي صرف د 100 روپو په وجه باندې د یو مدرسې د ماشوم سره اوس داسې کېږي افسوس خبره ده چې 100 روپۍ څه شی دی که نه ته 100 روپو دپاره د یو ماشوم زندګي ختمې هغه دا چغرې وایي که نه او تا ته جبه کټ کړه او د جبه یې ځان سره ویوړه که نه خو دا انسان چې دی نو اوس د اوسه پورې پایار نه دی کټ شوی یار دا څنګه حکومت دی او دا څنګه پاکستان دی سړی ډېر زیات خفه شي چې ولې داسې کېږي د ماشوم سره زیاتی کېږي د غریب سړي سره او د هغه نه پس چې دی نو هغه سره بیا یې پایار هم پې نه کټ کېږي ملګرو په مردان کې وله خلکو ډېر زیات عزتمن خلک دی که نه هغه وله ډېر زیات اواز شوتی او ملګرو چې وایي دا انسان چې دی وایي دې پلار چې دی نو غریب دی دې خاندان غریب دی نو دې دپاره څوک اواز نه چوتی نو زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو شیر کړئ یا چې دې ته ورسې ولې چې زمونږ پاکستان حکومت ولې ودرې زمونږ دا پولیس ولې ودرې په دې باندې ولې پایار نه کېږي ځکه چې د ماشوم نه جبه کټ کېږي او هغه په روډ باندې رغړي او دغلته چېرته پولیس نشته چې دا کس یې نیولی وي ملګرو نو دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایي که نه نوي معلومات نو زه سره ضرور شریک کوم د دې ویډیو په باره کې